السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. زما څخه ځینې ورونو دا غوښتنه کړې وه، په مختلفو وختو کې دا غوښتنه کړې وه چې زه د زکات اړوند معلومات د دوی سره شریک کړم. هغه د فرضیت شرطونه چې پر چا فرض کیږي، څه وخت ورباندې فرض کیږي او چاته یې ورکوي او په څومره پیسو باندې زکات شته او د نصاب و اندازه د شتمنیو د زکات یا اړوند نور څه مسائل د دوی سره د یو ویډیو له لارې شریک کړم. نو غواړم چې د دې ویډیو له لارې د خپلو هغه دوستانو د پوښتنې ته جواب هم ورکړم او ډېر نور مسلمانان ورونه چې هغه هم باید د دې موضوع اړوند پوره معلومات ولري. نو شروع کوو په خپله موضوع باندې. زکات، تعریف، حکم او فضیلت یا دا درې شان چې د زکات تعریف چې شته. زکات یعنی څه؟ حکم یې چې شته؟ فرض دی، واجب دی، سنت دی، روا دی، ناروا دی. څه حکم لري؟ حکم یعنی هغه فرض دی، واجب دی، سنت دی. څه حکم یې دی؟ او فضیلت او غوړوالی او بهتروالی یې څونه دی؟ د زکات په تعریف کې علماو لیکي زکات دا عربي کلمه ده چې لفظي معنی یې ده پاکي. زکات یعنی پاکي. او په اصطلاح کې هغه شرعي و اصطلاحي معنی یې څه ده؟ هغه مسلمان عاقل او بالغ که نر وي او که ښځه وي، چې مسلمان وي، عاقل وي، بالغ وي او د یو نصاب د پوره یو اندازه شتمنۍ مالک وي، یو کال ورباندې تیر سي، نو د الله جل وعلا شانه د رضا په خاطر د دې خپل مال او دولت شتمنۍ څخه 40 فقیر و غریب و لاچار و بېوزلي ته ورکوي. دې ته زکات وایي. زکات حکم یې فرض دی. د اسلام 5 بناوې دي. لومړی بنا یې کلمه طیبه د لا اله الا الله محمد رسول الله. دوهمه بنا یې لمونځ دی. دریمه بنا یې زکات دی. زکات د اسلام د 5 بناو څخه یوه بنا ده. په قرآن عظیم الشان کې چې الله تعالی جل وعلا شانه د لمانځه یادونه کړې ده، د زکات یادونه هم ورسره کړې ده. اکثر علما لیکي وایي که چا زکات نه ورکوي نو لمونځ هم صحت نه لري، ځکه لمونځ او زکات سره تړلي دي. نو څوک د لمانځه پابندي لري هغه به زکات هم ورکوي، په دې شرط چې شتمن وي، پر ده باندې فرض وي او ده یې نه ورکوي نو لمونځ نه صحت نه لري. زکات دونې لوی اهمیت لري. د اسلام د بناو څخه یوه لویه او مهمه بنا ده. اسلامي معاشره د زکات په ورکولو سره، د زکات په ادا کولو سره راپورته کیږي. اسلامي معاشره کې تنګلاسي او فقر او مسکیني او محتاجي له منځه ځي. که چیرې سرمایهداران هر یو پر خپل وخت باندې زکات ورکړي، یقینا د ټولنې څخه به د فقر او غربت دا له منځه ولاړ شي. نتیجه د زکات هم دا ده. د زکات 3 رقمه فایدې دي. یوه فایده دا ده کله چې څوک زکات ورکړي د ده هغه مال پاکیږي. الله تعالی جل وعلا شانه د ده په مال کې برکتونه اچوي، د ده په شتمنۍ کې برکتونه اچوي، افتونو و مشکلاتو زحمتونه ورڅخه لرې کوي او په دې دولت کې برکت ور اچوي. او که چیرې زکات څوک ورکړي په ټولنه کې به غربت و فقر مسکیني له منځه ولاړه سي. اسلامي معاشره به په ډېره اعلی او بهتره طریقه باندې جوړه سي. نو زکات فضیلت کې دومره ویل بس کفایت کوي چې دا د اسلام د بناو څخه یوه بنا ده. عموما چې راځو زکات پر چا فرض دی و چاته به یې ورکوي او څنګه؟ د خلکو 3 ډولونه دي. خلک 3 ډوله دي. یو ډول خلک هغه دي مالداره خلک دي. مالداره. دوهم ډول خلک غریبه طبقه خلک دي، غریبان و مسکینان دي. دریمه طبقه خلک متوسط میانه. دا هر یو ځان ته خپل تعریف لري. مالداره چاته ویل کیږي؟ مالداره کس هغه کس ته ویل کیږي چې نصاب ولري، د زکات
نصاب چې شته هغه یو اندازه پیسې یا مال یا شتمني چې په لرلو سره سړی په مالدارو کې حسابل کیږي او په وخت په یو کال په تېرېدو سره زکات ورباندې لازمیږي هغه ته نصاب وایي. نصاب چې شته دغه څلور شیان دا په نصاب کې راځي په عمومي ډول باندې. اموال په اموالو کې باید چې شته په اموالو کې سره زر دا په اموالو کې راځي. سره زر څونې که څوک ولري 88 ګرامه 88 ګرامه سره زر که ولري یا سپین زر سپین زر څو ګرامه 412 ګرامه دا دوهم. سپین زر 412 ګرامه سره زر 88 ګرامه او نقد پیسې نقود چې نقد پیسې وي نقد پیسې څونه اندازه نقد پیسې دونه اندازه نقد پیسې ولري چې 412 ګرامه سپین زر په وسی هر وخت چې د هغه خپلې پیسې سره جمع کړي هغه پیسو ته جوګو دي چې زما پر هغه نقدو پیسو باندې هر ډول نقد پیسې چې وي که په بانک کې پرتې وي او که په یو چا په قرض یو چاته په قرض ورکړي وي هغه تا چې یو چاته پیسې په قرض ورکړي دغه پیسو زکات هم پرتا دي وکړي دغه د امید درلودي چې بیرته بیا راکړي نو دغه زکات هم پرتا دي. د هر ډول پیسې شته لري نقدي په کور کې د سره پرتې دي په بانک کې د سره پرتې دي او یا یو چاته په قرض باندې ورکړي دي یو چاته د په معامله باندې ورکړي دي دغه نقد پیسې دا به ته څونه اندازه زکات ور باندې لازمي چې کال پر تیر سي چې 412 ګرامه سپین زر پکېدل نقد پیسې دي. درم څلورم چې شته په دا څلورم شی هغه تجارتي مالونه دي. تجارتي مالونه یو سړی دکان کې شان لري د دکان شان دی په دکان کې د کم تجارت کم شي چې د رانیس او خرڅي د هر هغه شی چې د کاروبار کې رانیول خرڅول کې د تجارت سامان چې هر شی وي کده خوراک وي کده چرک وي کده غوستل وي کده سپریدو وي کده اوسېدو وي که کورونی هر هغه شی چې د رانیس او خرڅي کاروبار کوي هغه تجارتي مالونه پر هغه باندې چې کال تیر زکات ورکړي چې څون تجارتي مالونه لري چې د اوغوت سرمایه تجارتي مالو باندې چتونی پیسې بندي دي هغه پیسې 412 ګرامه سپین زر قیمت درلودي. نو دا مالونه په دې کې زکات ده. سره زر کاغه د بنگړي په شکل کې وي که د والیو په شکل کې وي که د امیل په شکل کې وي که د چوغې په شکل کې وي که د لوش په شکل کې وي که د بسکوټ هغه بسکټ یا د خښتو په شکل کې وي که د پیسو په شکل کې وي په هر شکل چې سره زر چا درلودله پر هغه کې چې 88 ګرامه زکات ور باندې لازم دی دی به زکات هم ورکوي اختری به هم کوي سرسایه به هم ورکوي. اکثره شدي داسې چې سره زر لري زکات یې نور کوي زه نور پیسې نه لرم چې 88 ګرامه سره زر چې ودرلودله که نور پیسې لري او که نه لري پر تا باندې زکات لازم دی. و که چیرې دا سره زر د نارینه وي د خاوند یې ودې ته ورکړي ته استعمالوه ملکیت د خاوند بیا نو زکات پر خاوند دی که دا ملکیت د خسرو دې ته ورکړي چې مازې ته استعمالوه نو زکات بیا خسرو کوي او که ملکیت د سرو زرو د ښځې و د دې ښځې په خپل ملک و نو پر ښځه باندې هم بیا اختری لازم دی هم سرسایه ور باندې لازمه ده او هم د کال په تېرېدو سره زکات ور باندې لازم دی زکات ورکوي. سپین زر چې 412 ګرامه سپین زر چا ودرلوده چې په هر شکل کې وي سپین زر زکات ور باندې لازم دی. او دغه رنګه نقدې پیسې چې څونې پیسې ولري چې د 412 ګرامو سپینو زرو پیسې درلودلې پر هغه باندې په کال تېرېدو سره زکات هم باندې فرض دی. په لک کې 2.5 زره دي په یعنې په سل کې 2.5%. او تجارتي مالونه چې څونې تجارتي مالونه ولري هر ډول تجارتي مالونه که د خوراک او چرګه شی چې وي چې دونې پیسې په بندې وي چې هغه 412 ګرامه سپین زر پکېدله د کال په تېرېدو سره به د هغه څخه 2.5% زکات ورکوي او مستحقینو ته غریبانو ته. پسې راځو د حیوانات دا چې په ښارو کې د سرو زرو د سپینو زرو د نقدو پیسو د دې معامله ده. په صحراو کې بیا د حیواناتو موضوع هغه باندې بیان نه کوو
حیواناتو کې هم زکات شته، هغه پرېږدو. او په کښتو کې هم زکات شته، باغونو، میوهجات او فصلونو کښتونه، په دې کې هم زکات شته چې هغه ته په اصطلاح کې د علماو په اصطلاح کې هغه ته ویل کېږي عشر. عشر لسمه ورکوي عشر په کښتو کې. او کان خزانه که چا پیدا کړل، لا کانونه چې دي یا خزانې دي یا شخصي وي مالونه دي چا پیدا کړل، په هغه کې بیا خمس، هغه ته په اصطلاح کې ویل کېږي د علماو په اصطلاح کې هغه ته ویل کېږي خمس. په هر صورت باندې نو نصاب که هغه کان وي، که کښت وي، که حیوانات وي، او که سره زرو، سپین زرو، نغدو پیسې او تجارتي مالونه وي، دغه یو چا درلودله په هغه اندازه باندې چې موږ تاسو وویله، نو هغه ته نصاب وایي. دغه نصاب چې څوک ولري، د نصاب په درلودلو سره یو څوک مالدار بلل کېږي. دغه مالداره کس چې دی پر ده باندې دا واجب او فرض دي چې دی به غریبانو ته زکات ورکوي. غریبان خو هغه څوک دي چې هغه نصاب نه لري، یعنی هیڅ شی نه لري، فقیر و مسکین دی، مسافر دی، یا مسافر وي، یا مسافر اکثره اوقات داسې شی نه لري، د فقر نیستۍ د کبله تللی یو ځای سفر کوي، او فقیر و مسکین دی شی نه لري. او متوسطه خلک بیا هغه څوک دي، متوسط کس بیا هغه ډلې خلکو ته ویل کېږي چې غریب خو هم نه دی، البته مالدار هم نه دی. مالدار په دې معنا سره چې نصاب پوره نه دی، سره زر لري خو لږ دي، سره زر لري البته اته ګرامه نه دي. سپین زر یا دا سره زر نه لري، نغدې پیسې لري، خو دا نغدې پیسې دومره نه دي چې سره زر نصاب دې په پراسس اته ګرامه سره زر دې په وسي، یا دې 412 ګرامه سپین زر په وسي، یا دې نو دونې پیسې نه لري، لږ لري، 10,000 شل لري، لږ پیسې لري، نو دا متوسط کس دی. اوس راځو وایو دغه متوسط کس علماو لیکلي دي هغه څوک چې نصاب خو لري پوره نه لري، متوسط دی، دی پر ده باندې زکات فرض نه دی چې یو چاته زکات ورکړي، البته د بل چا څخه اخیستلی هم نشي. که چیرې ده نصاب درلودی، یا سره زر درلودل، یا سپین زر درلودل، یا تجارتي مالونه درلودل، خو نصاب ته نه ورسېدلي، هغه اندازې ته نه ورسېدلي چې دی باید زکات ورکړي، نو پر ده باندې زکات لازم نه دی چې ورکړي، البته د بل چا څخه هم نشي اخیستلی. او مالدار خو نه هغه دی چې زکات ورکوي. پاته سو غریب، هغه څوک چې هغه هېڅ ډول نصاب نه لري، نه سره زر لري، نه سپین زر لري، نه نغدې پیسې لري، نه تجارتي مالونه لري، نو دغه کس چې دی دا غریب دی، دا غریب طبقه بلل کېږي. په غریبه طبقه کې نو څوک داخل دي؟ په غریبه طبقه کې فقیر، مسکین، لاروی، بندي، پوروړی، پور پر باندې پر یو چا باندې. البته یوه خبر دی د ونې وړ ده، یو څوک دی سره زر لري، سپین زر لري، نغدې پیسې لري، خو دونې پور باندې دی، که چېرې دی پور ادا کړي ده ته یې شی نه پاته کېږي، د پر ده هم زکات نه کېږي، پر ده باندې زکات نه دی لازم، بلکې دی د بل چا څخه اخیستلی شي، ولې ځکه دی پوروړی دی. نو په غریبانو کې پوروړی داخل دی چې داسې پوروړی وي چې دی یو څه پیسې په لاس کې لري، البته که پیسې یو چا ته ورکړي هغه خپل پور ادا کړي، بیا ده ته شی نور پاته کېږي. مسکین و، غریب و، پوروړی و، داسې دغه بندیان شته، بندیانې کسان، نو دا د دغوی باندې حق دی. پسې دغه راځو علماو لیکلي دي ښه طریقه د زکات مستحقین څوک دي چې باید هغو ته ورکول شي. 6 داسې کسان شته چې هغو ته باید موږ ته زکات ورنکړو. زکات 6 کسانو ته ورکول جایز نه دی. کومو 6 کسانو ته؟ اول سیدانو ته زکات ورکول جایز نه دی، سیدانو ته زکات نه ورکول کېږي. دوهم اصول چاته ویل کېږي؟ اصول د عربي کلمه ده، خو اصول هغه چاته ویل کېږي چې ته اوس څخه زېږېدلی یې، لکه مور، پلار، انا، نیکه، بالا پسې لوړېږي. د چا څخه چې ته زېږېدلی هغه ته زکات نشي ورکولی. دریم فروع چاته ویل کېږي؟ فروع هغه دي چې ستا څخه زېږېدلي، هغه ته هم ته زکات نشي ورکولی، لکه ستا زوی، لمسی، لور پسې کښته کېږي. که چې لور و زوی وي، که چې لمسی و لمسی وي، څومره چې پسې کښته کېږي هغه ته زکات نشي ورکولی. څلورم چاته زکات نشي ورکولی؟ خاوند ښځې ته زکات نشي ورکولی. خاوند ښځې ته زکات نشي ورکولی. او
پنځم ښځه خاوند ته زکات نشي ورکولی. پنځم ښځه خپل خاوند ته زکات نشي ورکولی. شپږم مالدار. یو څوک چې مالدار وي، مالدار خو موږ وویل چې مالدار هغه طبقې خلکو ته ویل کېږي چې هغه نصاب ولري. سره زر، سپین زر، دغونې نغدې پیسې چې د سرو زرو هغه 88 ګرامه سره زر دې په اوسي، یا 612 ګرامه سپین زر په اوسي، یا دونې تجارتي مالونه ولري چې د هغه تجارتي مالو اندازه د 612 ګرامه سرو زرو په اندازه تجارتي مالونه ولري. چې نصاب درلود هغه مالدار دی. مالدار ته زکات ورکول، ښځه خپل خاوند ته زکات نشي ورکولی، خاوند خپلې ښځې ته زکات نشي ورکولی. فروع چې ستا څخه زېږېدلي او اصول چې تو څخه زېږېدلی او سید خو نو سردار دی د نبي علیه الصلاة وسلام اولاده، دغه شپږو کسانو ته زکات نور کول کېږي. او بل اړخ که چیرې وګورو، ښه کار چا دی چې چاته باید زکات ورکول سي؟ اول هغه خور، علماو لیکلي ده، خور هغه خور چې ستا سره ستا په جایداد و ملک و کاروبار کې شرکت نه لري، ستا څخه یې جلا کاروبار هر څه جلا دي او مسکینه وي، شی ونه لري، نو په هغه کې څو ګټې دي؟ یو خدای چې تا به زکات ادا سي، دوهم اړخ خدای دغسې وصله رحمي وساتل. دوهم ورور ته زکات چې ستا سره په جایداد شریک نه وي، ستا سره په کاروبار کې شریک نه وي، د هغه جلا کاروبار جلا هر څه یې جلا وي، ستا سره شرکت ونه لري، نو ورور چې هغه مستحق وي، د نصاب لایق نه وي، غریب وي، هغه ته زکات ورکول دا ډېر ثواب لري. دریم اکا ته. اکا عموما ستا سره باید شریک نه وي، په کاروبار سره شریک نه دی، مستحق دی، مسکین دی، غریب دی، هغه د اکا ته زکات ورکول دا هم ثواب لري. او څلورم ماما ته زکات ورکول دا هم ډېر ثواب لري. پنځم خواښې ته. خواښ ته زکات په داسې حال کې چې هغه مستحق وي، باید نصاب ونه لري، نه سره زر لري، نه سپین زر لري، نه دنیا نغدې پیسې لري چې سره زر او سپین زر چې په اوسي، نه تجارتي مال نه لري، نو هم زکات ورکولی سي. او شپږم خسر ته زکات. دغه شپږو کسانو ته زکات ورکول ثواب لري. اووم دینی مراکز لکه مدارس، او مدارسو ته زکات ورکول چې ځکه چې دا نظام، دا د دیني علومو نظام، دا اسلامي دغه چې علوم چې زده کېږي، دغه مرکزونه دې ته باید ورکول شي، ځکه چې په دې کې هم ډېرې ګټې شته. یو په دې خاطر باندې چې هغه کسان راځي، په دې کې یتیمان شته، په دې کې د بندیانو اولادونه شته، په دې کې د ورکو کسانو اولادونه شته، په دې کې د خدای غریبان شته، راځي دلته تدریس کوي. د تدریس لپاره یو ماحول جوړول، د دوی لپاره خوراک او څښاک برابرول، د دوی لپاره استاد برابرول، د دوی لپاره کتاب و قلم هر څه برابرول، دا بل هیڅ تصور او ذهنیت نه لري بېله دغه چې خلک دوی ته زکاتونه ورکړي. دا په چندو باندې، په زکاتو باندې رسول کېږي. د وخت څخه دا پروګرام داسې روان دی، دا د کاروبار شکل نه لري چې اعلی پیس چې واخیستل سي، د هرې وسه د پیسې واخیستل سي، نو بیا دا هېڅ نه کېدلی. بیا به نو 10 کسه دا تعلیم کوي، هغه پاته 90% بیا نه کوي. زموږ معاشره به بیخي دا رقم جوړه ده. دغه زموږ ټولې مدارس، د دیني مدارس، دا په دا طریقه سره روان دي، نو د دوی سره همکاري درلودل دا هم ستا به غاړې خلاص دي، او په عین حال کې به دې بې شمېره انسانان په تعلیم او په علم باندې سمبال کړي وي چې دا د دنیا او د آخرت ډېر ښه دی، کامیابي ده. نو دا کسان ته زکات ورکول بیا ډېر بهتروالی او ښهوالی لري. یوه بله مسله د زکات اړوند داسې ده، زر رانیولي دي، په زکات کې فروخته اعتبار دی، په زکات کې فروخته اعتبار دی، د دې مطلب چیشته چې فروخته اعتبار دی، یو شی چې تا په څونې رانیوي، یو شی چې په څونې رانیوي، په هغه باندې زکات نه لري. مثلا د خبرې تا زر رانیوله، یو ښځې امیل رانیولی دي، زر رانیولی دي، په 15 لکه یې رانیولي دي، اوس به د 5 لکو د قرارو زکات نه ورکوي. دغه امیل چې په بازار کې په څونې خرڅېږي، دغو پیسو خرڅولو ته اعتبار دی، رانیولو ته اعتبار دی. په 15 لکه روپۍ زر رانیولي دي، امیلونه دي، بنګریان دي او انګشتریانې دي، دا د 5 لکو روپۍ دي. اوس چې کله زکات ورکوي، د 5 لکو د قراره به نور کوي، دغه به هر کال استوي زرګر ته، هغه به قیمتي چې په څو یې غواړي، چې په څو خرڅېدله
که په 4 لکه خسېدل 4 لکو د قرار زکات ورکول کېږي، که په 6 لکه خسېدل بیا د 6 لکو د قرار زکات ورکول کېږي. یعنې هغه د خرڅولو نرخ یې معتبر دی، د رانیولو نرخ یې معتبر نه دی. داسې د زکات اړوند خو نو ډېر مسایل نور هم شته، خو لنډه ستاسو د څه معلوماتو لپاره هم دا مختصره ویډیو جوړه کړله. الله جل وعلا شانه دې موږ ته توفیق د نیکو اعمالو راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.